الله ته وګوره ما یو پیر د چا سره قسم دې تعالی بیر شکایت مو کنه کوم بس نرورا خپکیږه ما او اوسه پورې راته خورشید ګیلې کوي وای پارم کې چې به کوم غټ چورګوټې ولې د بالار کو او ویل به چې دا بیمار ګوره زاړه به قیاجات را پسې مرو باسه نوي کار څه چلو کا سالمه د واده ټیم مې تیرې دو والا ورېس کېږم ټیک تا خو ګوره په دې پرې کې سم وکړل کنه نو ګوره بیا ما نه ګیله نه کی بس ټیک تا نور څه خو پرېدا خو زما دې د ایازه پیسې په سر قسم قسمونه مخوره قسمونه سم ستا ماتیږي او بل دا چې ستاره قسم په وجه باندې ما ایازه پیسې براله خراب کی خو زه سچل کومه سچل نو ما ته پته ده ته کولی شي تاریخ کارو کمړه یو خو ته خبره پسې ونخلې وې پرېږدې نه سم چرګان والا باسي او ها یو کش ته دی او دا باس په شان نری نری انګلیش هم الله ته وګوره موږ خپله پښتو سمه نشو ویلی ته د انګلیش خبرې کوي او هغه ترشټیکرو ګریډي ډاک هغه مې هم ختمه کړې ده نور انګلیش ماله نه راځي ته پرېږده د انګلیش پروا مه کوه هغه زما کار دی خو ته داسې کار وکړه ته ماله ځان راورسوه بس ټیک ده هغه زوړ ځای ته درلم ما په دنیا کې داسې سړی ونه لیدو چې تا ورسره کار کړی و هغه خوشحاله پاتې شي ګوره یار مې سره تا ته خو پته ده ته څومره ښه انسان یې څه راته ووایه که نه چا سره مله زما یقین نه شي که د دې سړي سره ته کار وکړو دا دله خوشحاله پاتې شي مړه دا هغه مې پرېږده ډاکټر حسن نے مې هر قسمه سټیپ زده کړی په کار نه خوشحالېدو که نه بس یو لاس په تاویږم که شرم وکړه شرم دا اخیری کار پاتې دی دا م وکړه ښځه بس ټیک ده خو کس څوک دی یو انګریز دی پراجیکټ حوالې سره دلته راغلی هغه سره دې میلاو میلاو خو به شم خو تا خو د انګلیش هغې نه بېغمه شه هغه زما کار دی خو چې هغه دې خوښ کړي نو بیا به زه تا له خپله ډکشنري جوړه کړم هغې نه بیا ځان له ګورم خوښه خو به مې کي خو دا راته ووایه ستا ډکشنري خو به ډېره لیټ راځي که نه اوس به ورته څه ویم اوس به اوس داسې کار وکړه چې هغه څه تپوس هم کوي که نه نو زما نه به ستا بالا کې کوي او به چې تا نه څه تپوس کوي که نه بس ته ورته صرف یس سر کوه بس نور پرېږده نو صرف یس سر او که نه که تا له نور درځي نو ته ورسره وایه که نه نه ته زما ورور دین په دنیا ته ورسره وایه چې پیسې ورسره ورکړه رشوت خوړلو والا او اخیستلو والا دواړه جهنمین دي ایازه پیسې بار بار چغې وایي خو دا خلک زموږ په جب پسې راغستې ده 50 روپۍ شوې یس سر Sir, this is my best friend. It will live up to your expectation. Okay. What is your name? Hey! Yes, sir. What? No, sir. He know English very well, but he, sir, addicted to fun, sir. Oh, really? Yes, sir. So, sir, can he join its duty? Why not? I like this guy. Wow! So, when do you want to join your duty? Yes, sir. So funny. What did you do before? Yes, sir. Where can the project start tomorrow? Yes, sir. So today your holiday and come tomorrow. Yes, sir. Okay. Now you go. Yes, sir. I said you go. Yes, sir. Bonk. I said you go. Yes, sir. Wow!
یا د میر عالم د خپله هغه درته وایي ځه Yes, sir! Thank you.